السلام علیکم د نور پیغام چینل ته تمدید. لکه سوره یاسین عام مسلمانانو ته بیادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سوره یاسین تلاوت کوي الله بدله د قرآن شریف د لسو ختم ثواب ورکي. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سوره یاسین تلاوت کوي نو پروردگار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. مونږ وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا. دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب دپاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سوره یاسین سار کې لولا من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه، کہ دا صورت سوک سحر کے ہوئی اللہ بے حاجتون پورا کی. الکہ غریب ما او فقیر پیسی نشتا ڈوڑے نشتا، حضور پاک ہوئی صورت واقعہ چے کم دے لستلی کی گی او کم خلقی لولی پروردگار بے فقر و فاقہ ختم کی. دا قبر دا عذاب نہ یریگم او دا قبر دا تیرو دا یریگم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک اللذی تلاوت کوا کہ سوک دا سورہ ملک تبارک اللذی تلاوت کی پروردگار بے دا قبر دا عذاب نساتی. صحابہ کرام پلار روانو یوزے کے خیمہ خکڑی وا چتا زول قبر و لاندی دی تفتنا و چا دلتا قبر دی دا لاندی نے دا تبارک اللذی تلاوت ورید چلال النبی علیہ السلام تے علوے وی سیب مونږ په یو ځای کې خیمه خکړه. مونږ ته دا پته نه وه چې لاندې قبر شته که نشته. بعضې قبرونه هوار شوي زمانه پرې ډېره تلي. وی لاندې م د صورت تبارک الذي تلاوت اورېد د ځمکې د لاندې. حضور پاک فرمایي هي المانعة هي المنجیه. وی دا صورت تبارک الذي دا چې چا لوسته ممکن دا دی انسان په جون کې ردی تلاوت زیات کړي. دا تبارک الذي الله انسان لا دا سے خیر پہ ورکی چې د عذاب د قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منی کئی او دا عذاب دا قبر نہ پہ اللہ انسان نے نجات ورکی. سمر لوی برکت شپک دا سی یو صورت نہ دے دیر صورتو نہ دی. الکا ما تا قرآن یاد نہ رے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد خطولو تا یاد دکن منس کے ٹول لولو. حضور پاک فرمائی کہ سوک درے کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی. اور چی سوک لس کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی یو بلڈنگ یو محل جوڑ کی. او که یو سړی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام توئی ویدا اللہ رسول اس خبلان لڈیر محلون جوڑ کو ذکر پلس کرتا محل جوڑی گی دیر با جوڑ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل عمرہ تا دمرا دیر نشویلی لکا سمرا چی خدای سر بلڈنگون و محلون اشتا. او چی یو سړی 200 کرتا اولولی سور اخلاص 200 کرتا لستل سدون گرانا خبرم ندا دیر زر لستلی کی گی. حاضر مسلمانان لکی لازم کہی چی 200 کرتا بے انشاءاللہ لولے کے خیل ساسو فیدہ دا ورکے بسم اللہ سر 200 کرتا اولولے. خواہ دا چی سمر راتا ناس سے چی پیملو کے چی 200 کرتا سوک سور اخلاص قل ہو سورت اولولی حضور پاک فرمائی دا 50 کالو گناہ بورتا اللہ معاف کی. دا دا سور اخلاص برکت. سور فاتحہ چی دا منگے مانزی کی لولو حضور پاک فرمائی چی دا سوک اولولی او بدانی چف کی او یا پا ابوی چف کی او اغوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی اللہ بے جوڑ کی. آیت الکرسی چی دا شپی او انسان لولی دا آیت الکرسی دیر فضیلتو ندی. یو فضیلت ادا دی چی پروردگار با دی دا شیطانانو او دا پیریانو دا ضرر نمافوس کی. دا شپی دا پیریان خوری گی او دا شیطانان بعضی بیمارے گوڑ دا شیطان دا چکی دا وجہ پیدا کی گی. دیری بیمارے دا سری شیطان پہ انسان کے ساسرو کی زخم کے والا سسخا پوکی ہوئی او یا سبل ساسرو کی دا غین دا کینسر او دا خطرناک بیمارے پیدا کی گی. آیت الکرسی چی ماسخوتن تا تلاوت کے دا شیطان او دا پیریانو نبا دا اللہ محفوظ ساتی. او بل حدیث کی پاک کے راضی چی آیت الکرسی سوک اولولی دا دو دا دا گاونڈیانو دا کورونو برب العالمین حفاظت کی. دا دا دی سورتونو برکت تی. وهذا کتاب انزلناه مبارکن. اس با زمان پا ذہن کی او سوال راضی یرہ سے
زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړو. دا ولې رونو د دې په جواب هم پوه کړم. په دنیا کې دوه قسمه اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهري سبب ورته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحاني سبب دی، غیر مادي لطیف په سترګو نه ښکاري. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې اوبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پېشته و که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته و که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته و که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دي. یا چاله سر له یې سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته و که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډو کې ماته او که دې نشته هم د لاډو کې ماته. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحانی غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی، په سترګو نه ښکاري، لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا ده د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي او نه انجکشن دی چې سړي ته یې پرک کې یا په مټ باندې ووایي. دا روحاني اسباب دي، دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي عاملان سره یې وایي، او یو صحابي هم پې د اعتراضونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته، دا یو حدیث کې نشته، صحابه تسلیم کړې او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه ورسره منلم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وایي. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده، لیکن زمونږ یقین کمزور دی. زمونږ عقیده کې فرق دی، مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحاني اسباب دي، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې پې پیدا کو د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم. هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول چې بسم الله کې دا فضیلت ته او دا فضیلت ته او دا حقیقت ته رښتیا خبره. ډېر لوی فضائل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت ته او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره برکت ته که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب یږدي پورې غاړه به پرې وځي، خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو، ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته نو کشتۍ له به یې پیسې ورکوي، د هغه زمانې یا اتانې او یا روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وي؟ نه خو بلا پیسې مانه مانګي واغېستې چې دې طرف نه زم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه زم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده، وروستو پیسې خو به بچت شي که نه. چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې هغې طرف ته دې پورې وته وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته او په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو. دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي، یو انسان له خدای برکت ورکي یا بعض الفاظو له پروردگار برکت ورکي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران د فتح دپاره ولېږوي د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دې چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره. د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مکه نه دی. نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې او هغې وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې نو دا خو ډېر لوی دریاب دی، په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو پول شته نه او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده، په دې به دوی راځي څنګه؟ ښه بېغمه ناست و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره، چا سره اوښان دي
او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته، نه دوی سره خپل انتظام شته، نه پل شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه ده چې مونږ یې جوړه کړو ورپورې وځو. په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ به هلته دڼیا کړي. دا به څه کوو؟ هغه وایي داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم. دا چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو، ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده، تاریخي قصه ده، دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم په اوبو کې لوند نه شو. او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو، د هغه تاج او د هغه بنګړي، هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیہ السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او د هغه اس په د ځمکه کې درې د لخپې ننوتې، نو حضور پاک مبارک اخیره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی مړه کې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته، دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای، بل وطن ته ځای او دعوې دومره غټې کوي. لیکن پروردگار هغسې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی، دا ما له مدینې شریفې ته راولېږي. او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به هم راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه هم راولېږه، هغه مخصوص سامان هم راولېږه چې کله اوس پر د ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو استاد واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چاوي تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دلته به اغوستلی کېږي، بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو، د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام یې د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل. وی د نبي علیه السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم. هغې فرمایلي سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم. هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او یې بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې پیشنګویو د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سومم لون نه شو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله وه د قرآن شریف متعلق او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي. امام شافعي صاحب ته یې وی مونږ سره مناظره او بحث وکړه، ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه وی د ما مناظره به د دریاب د پاسه کېږي، زه هم په دریاب جانماز غړم کېنم به پې او ترې د خپل معتدلي ملا م راولي چې ما سره په دریاب کښېني، هلته به خبرې کوو. هغې نه خو هغې یارېدل، وی دا چېرته کېږي د مارونو. هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته. خوشحاله مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ، خو بیا هم ښه ده، د ډېرو پیسو نه بچ شوم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې مولانا صاحب د دعوت وکړ، مولوي صاحب ما سره به دې ډوډۍ به راسره خورې. ډېره ښه خبره چې ورسره روان شو، دریاب له ورسېدل، نه مولانا صاحب ودرېدل، چا چې ورته را دم په جومه کې خوړلی. بانډیسي ورته وایي مولوي صاحب راځه که وایي کوم خوا؟ په دریاب پورې وځو که نو صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي که نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و، زه خو هغه بسم الله وایم او دې طرف نه م پورې وځم او د هغې طرف نه م پورې وځم، دا دم تا راته خولی دی او خپه مې م نه لمدېږي. مولانا صاحب ورته وایي مونږ غر کې چې زمونږ په سر دی چې پیسې اخېستې دي، ما ته دې زوبه جوړه کړې ده. نه دا دم خو راته تا خولی دی. نه یاره دا خو هسې مونږه ویلي دی. نه ته راځه زه مخکې کېږم. ښه ته مخکې شه،
چې باندې سی بسم الله وي او مولانا صاحب د لاس ته نیولې دی اپې نیغ روان دی نیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته باندې سی مخکې مولا صاحب د لاس ته نیولې دی هغه نیغ روان دی د خپې ورور وړه چې په پورې ایسته ځان سره دم خول چا دی چې چا خول دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده اپې نشي تللی چا چې اورېدلی دی اگر که باندې سی دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي زمونږ په دې علاقه کې یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه سره یو اجازه وه دا زما چې شمدید خبره ده د جومات خبره ده هغه سره یو اجازه وه او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راته د هغه د دې کونډو بیماري وه نو هغه له به هغه خپې دمولې نو هغه به لور سور که اوس مړ دی د ریاجي صاحب دی د دې اجي آباد د ریاجي صاحب دی په مریدۍ کې سید احمد شاه نوم یې په مردو هغه به دا چلو که چې لور به سور که او داسې به سور که چې دا رنگ به بالکل بدل شو بیا به هغه لور راواغېسته په دا جبه به داسې ومږه په خدای یقین کو زموږ مخکې او دې جبې به داسې لوخړې والې یو سرخ به یې وکړ بیا به هغه لور راواغېست په دې پونده به یې مږه او دې پوندې به یې لوګي کول هغه پونده به یې راواغېسته او زموږ د باباجي په دې کونډۍ به یې کېښوده او هغه به ورته ملاستو ما باباجي ته ویل مې تا په دې کونډۍ چې دا خپه کېدي نو څه تکلیف شته وی دومره زور راکوي لکه چې ما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي او یو ورځ پس بیا د هغه کونډۍ نه بیا هغه اوبه روانې شوې د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په دیرګل حاجي صاحب تاسو به ډېر نومونه اورېدلي اوس مړ دی خدای دې وبخښي د علي جان کلي کې اوسېده هغه سره م وه نو زه په دیرګل حاجي صاحب پسې لاړم مې ما له د اجازه راکړه وی ډېره ښه کلمات یې راته وښول وي دا د جمعې په شپه 500 کرته ووایه ومې وی چې بیا لاړم چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده او خیمه دې دا راسره کړه ما ته یې دا په جبه راکاږه دغه یوه جبه که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو خلک په لور خدمت کوي په چارې کوي په سسکوره کوي زمونږ همدغه یو جبه ده او ډېر هم خلاصې ما ته ویې نه مې پوندې پورې راکاږم ما ته یې وګورې که پوندې دې یوړه سودی دی لاول به په جبه راکاږې چاړې راواغېسته سره وه او چې دې جبې پورې به یې ویله کش ورکړه نو زه به یو ګز وروسته شوم داسې لوخړې به یې وکړې وی شا به دا ما راخ کا او دا ټکي وایو په جبه راکاږه ما وی قلار کېنه نه په قرآن کې شته چې په جبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته وی ته دم زده کې مې دم زده کوم خو جواب باندې چېرته راکاږم زما هغه یقین نه مې شو راخ کې مې نه شم راخ کې مې په پونده راکاږم ځکه که شی ورکړه په پونده علاج به وکړو جبه وسولېدلو دې سره به څه کوم دا عقیده درونو ګورې یقین دې مضبوط د چا دا یقین کمزوري د چا دا یقین مضبوطي د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی د چا زړه کمزوري دی زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شو د هغه زړه مضبوط و کلکو الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمایي په دې کې شفا ده حضور پاک دروغ نه وایي دا زمونږ ایمان او زمونږ یقین دی یو صحابي دی د نبی علیه السلام مبارک د نبی علیہ السلام نے صلات حاجت اورېده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کړي کور ته راغی بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه بیبي ورته وایي ډوډۍ خو نشته تا څه راوړي لاړه او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو کور ته راغی بیبي ته وایي څه شته او تا سره لیږلي دي تش طور کور ته راشه او څه شته څه دي بیا لاړ بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل خدایا ستا د خپل پیغمبر نه مې اورېدلي دي زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي او ماله به روزي راکړې چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته ښځه ورته وي او تار سره وړي دي وګوره څه دې راوړي ښځې څه شته وایي سړیه ناشنا قصه شروع ده هغه څنګه راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي او چې د کور څونه لوښي ومې ته ډک کړل کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم او بل قصه ده اور بلیږي په تنور کې ډوډۍ پکې پوری کېږي مورا نړېږي ټول کور مې د ډوډو ډک شو دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته چې راغی مې چنې پله ورغې ورېږه وګورم چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه دا سرو درو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو زه ګورم چې دا دانې د کمې را روانې دي خو چې پل یې ګوت یوړې بیچن ودرېده
لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایي ورستا پاغه 2 رکعاتو یقین برابرو او بیا چې میچنه پله دی ګوت یوړې نو هغه یقین دی بل خوا لاړ چې ګورم چې دا کم دی نه غنم را روان دي وی زما د قسم پاغه ذات چې زما ساده هغه په اختیار کې ده که د میچنه دی پله دی ګوت نه ویوړې تر قیامت پورې به دا پل ګرځېده اوړه به را غورځول او تنور به ډوډۍ درکولې دا حقیقت دی سورت فاتحه کې شفا ده خو عقیده ولا پکار درته خپل چې شمدید خبره کوم پروس کال زه حج ته تللی ومنو یو ملګری موږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره هغه بیمار و تبی و او داسې تبی شو چې حج را نږدې شو جړل غریب او موږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا دارو ورکوه او سړي ته به نه کوي زیاتېږي او ما ته ویې مولوي صاحب زه جو مرمه او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي داسې د دې ګوتې په شان غریب راوخت د دې مردان ما لکه تا خو ډاکټري علاج مو کار سره یو کړ زه راته یو علاج ښیم خو چې زه راته څنګه وایم په هغې به عمل کوې هغه مې الله راوستی وی وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم او به ځان ته کېده زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټپکو داسې اوږده 6 لیټره وي لا زیاته هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی هغه دا خدای د هغه نه دا کارلي چې څومره حاجیانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي یو نه ډېرې ځي مې دا یو ټپکه ځان ته کېده زمزم به بس کې حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له چې د کم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا دغه کوي پوره کوي خو یاره یقین بساتي چې دا زه څکم چې زمزم پې جوړېږم او بل نبی علیه السلام فرمایي دومره بس کې چې پختی دې پرې راوپړسېږي مونږ خلک لږې څکو ډېر سکې نه شو د یو ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک سکې نه شي ما هغه ته داسې ونه وې ما هغه ته وې چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه سکې شي نو سکه دومره زمزم بس کې چې ته پې الټی وکړې مې که د پښتو د پړسو به وی خو 2-3 ګیلاسه بوس کې چې د مالو ډک شو مې الټی به پې کې دونه بس کې ما ته وی یاره بس بس په دې ورله او هلک ته مې ټپه ورته کېده هغه ورته جیب ډکاو زه لاړم مانځه له ماسخوتن چې رالمه نو کاونټر سره به زه ناستم مې که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناستې او یو جانماز یې تحفه کې غشتري ما له ښودل چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوار خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته خدای جوړ کړم مې پسې ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالی او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوته دوباره مې بیا وسکلې وي تا یو ځل ویلې وی ما دوباره وسکلې بیا مې الټی کړې او په 3م ځل مې بیا وسکلې دونه مې وسکلې چې بیا الټی رانلې وی حقه چې پاسېدل یم دا وي حرم کې مې د ماسخوتن لمونځ مو کوراله دا سړی م درته خولی شم او بله حواله در کوم ما یو دوست ډاکټر بخبیلن د مردان تپوس ته وکړې هغه ما ته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البول و متیازې چې ته زیاتې دي باید سړي متیازې نه ټینګېږي متیازې بیږي نو اوس متیازو والا له خو چې اوبه ورکوې خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا له ته اوبه ورکوې نورې زیاتېږي مې چې زمزم وسکه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې وروره دونه بس کې چې الټی پې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګ یې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زمونږ یقین دی زه به هم دروغ ووایم ته به م ووایې بل سړی به مو دروغ لویه ګناه ده خو دا زمونږ ایمان دی د عقیدې خبره ده اسې خبره نه ده چا صفت نه کوو د عقیدې خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمایی چې سوره یاسین سارو لله به حاجت پوره کوي حضور پاک فرمایی سورت فاتحه په دې کې شفا ده سورت واقعه دا چې یو سړی لولي الله به فقر او فاقه لرکوي او تبارک الذی چې یو سړی لولي د قبر د عذاب نه به الله خلاصوي دارنګې ډېر صورتونه دي او د هغې ډېر فضیلتونه دي نو د قرآن شریف په وینا کې په خدای قسم ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر دی مزه پکې څومره ده خوند یې څومره دی قاري صاحب چې اوس تلاوت کو سیف الله قاري صاحب څومره خوند یې کو او قاري عبدالباسط صاحب کیسټ چې تو لګې څومره خوند کوي یو خشته قاری او حضور پاک مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کو الله اکبر چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده نو دې کې به خوند او لذت وکنه الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی
احادیثو کې مرادي قرآن شریف کې مرادي جنتی لبا اللہ پا جنت کے ہر سور کی چردوڑ کی تیری گی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دا سے دے اور کہ رسغوار غبا اللہ درکے دا ہر جنتی پا کور کے بسلور ولی بیگی یو با دا شاتوی یو با دا سوچا پیو بی او یو با دا خالص و علو بو بی او یو با دا شرابوی و دا خوند پا ربال تا شراب سکی خلق دا دنیا پا شرابو کی سردردیم شتا و نشم پا گشتا یہ سوکی اس کی غل متیادتی بیگی دا جنت پا شرابو کی بصرف خوان بی لذت پا پکی سرخوگی قرآن شریف کے اللہ وی او سرخوگی بم پکی نوی او بیہوشی بم پکی نی نشب پکی نی دا حضور پاک مبارک نے و صحابی تپوس کی ویسے پا والا کے خودن نخٹائی او کانی پکی په والا کې خوندم کوي چې په دې کانو کې وبرواني شرلار کوي د جنت په دې والو کې شتا وی او هغه کې وکانی وی خو هغه به زمرد او یاقوت او مرجانی او په دغه والا کې چې کوم خټي هغه به مشک او عنبري یو صحابي تپوس کوي وی سه په جنت کې دوړه شتا وی او خو د جنت دوړه به زعفرانی الو دي خوشبوئی وکای یو بل صحابي تپوس کوي وی سه په جنت کې کر وندشتا غنم با پاکی سکری جوار هر قسمت تپوسنا صحابه کئی وی آو وی یو سڑی با دا اللہ نا غنم غواری چی خدای علم شوی دے زمیدار بابا بای غنم کرم اللہ با تخم مرکی زمکا بوتاو خی دی با تخم اکری وی اغا تخم با دا رب پسترگا کی زرغونم شی لوبم شی او اغا با دانیم شی او لکا دا غرونو پشان غنم با تیو دریگی اللہ بوتاوی چی والا بنی آدم کم بخت پیسم نمڑیگی تیار ډوډۍ درته ملاویږي او تیار خواکونو بیا هم غنم غواړي کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ترې زړو شي او میوه به څانګه راښکته شي او د خولې له به دې راورسي نه پې دوړه شته خاوره نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دی د دوکاندار نه دی اخیستې نیمه به غورځي او نیمه به خوري دا پکې نشته او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې مې د په مری کې وننښلي او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او د دې نه مې پرهېز دی او بلډ پرېشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی دا قصې دی هلته نشته ټول به په روغ صحت یې الله دې بوتلی کړي د چا به بیماري نه د چا به پرهېز نه نه پکې لوږه شته او نه تنده شته نو خلک به دا خوراک سله خوري دا به د خوند دپاره خوري لکه سړی په ډوډۍ موړ چې او د هغې نه پس هم میوه خوري او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی اوږې کېږي او نه تږي کېږي او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمې به وکړي بیا به ضرورت محسوس کړي او د دې وجود نه چې دلته خولو دي څښا بینتې دي په جنت کې چې د نه په وجود نه خولو دي هغه به خوشبویي کوي بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي کم از کم دوه یا بیبیانې او د خپلې ښځې به سردارانې وي د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری ما په ترجمه کې دا وی یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو دا به راسره هلته مي مې دا به هلته بلاګانې نه وي دا به هلته نیکانې او صالحات دی دا به پاکې وي ته عبادت کې ته جنت ته ځې ولې دوی به دوزخ ته ځي څه دوی به هم جنت ته ځي که نه ښځې به در سره دا به د هغه حورو سردارانې وی او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي عربا اترابا ستا ام زلفی هم زلف او اره خزه با ده هر وقت پیغلی نوی وعده شوی او حدیث پاک کی رازی وی دومره خشته و خوبصورت بی چې د وجود دنه نلی به د بار نخکاریږي او کم سر پیچک او لپټه چې پسری داغي قیمت په دنیا او چې دنیا کې سری داغي نه به بهتري او کما خوشبوئی تی پوری کئی دا یو نوک برابر خوشبوئی پا دی نوک تی سمر رازی که دا دنیا تراله دا خوشبوئینا بسوک جن تیر نکی او که یو جنتی خدی دنیا تا خپل مخ راخ کارا که دا نور او دا سپومی رنا برتا بیا نخکاری دا جنت میں خوشحالی بی جامی برتا سنگ ملاویگی دا انارو پشان بوٹی بی انار بتی رو شکے سبا دا خوراک دا پاری سر جامو دا پارا چه تصور که پمین زینیم که دن نبا در یخمو جوڑتی روزی او ستا پا وجود فٹ جوڑا شوی دانا چی لستونی اگد دیو گریوانی تنگ دیو ارد دیو پرتو خویرا لبل شان جوڑ کرده دا طولو جنتیانو یو شان وجود یو شان قد یو شان جامع اعلام زیداری در یخمو خشتا خدای دی دا منگو استاسو نصیب کی سچی دی لغواری لنڈا خبر دا چی سر لغواری ابا ملاویگی نسوار با پکی وی کنا
هلکه وی زړه چې څه غواړي زما زړه کې نسوار تېرېږي، چرسي به وي زما خو د چرسو نه بغیر ګزاره نه کېږي. اپي بي مې وایي ما ته پکې خپل دارو ملاویږي او که به نه ملاویږي. او پوډري به م وایي هلکه زما هغه پکې څه شو زما پوډر. یاد وساتئ ورونو چې کم ګنده څیزونه دي ابه دې په اړه کې نه تېرېږي. دا لنډه خبره ده. که د چا اړه کې تېر چې زما بچي وشي دا بیا اړه کې نه تېرېږي. پردی ښځې ته کتل بیا اړه کې نه تېرېږي. بدعملۍ ته بیا اړه کې شوق نه راځي. پوډرو ته پوډریان به ورځي خو وروسته داسې زر به هم نه ځي چې مسلمان مړي چې هلته وډه به وي نو هله به ځي. او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته او نه پکې سګرټ شته. څښا څیزونه په جنت کې نشته او نه به څښا څیزونو ته د چا په اړه کې شوق راځي. دا یاد ساته. خدای دې د دې نشو نه هم تاسو وساتي. دا ګنده څیزونه دي نسوار او سګرټ او پوډر او چرسونه دې نه هم خدای ساته. زمونږ په کلي کې یو پوډري و اوس مړ دی. راغې پلار ته کېناسته. دا ګوره رښتیا خبره ده څه لطیفه نه ده. بابا دا کټ ته چا سوري ته کړی نه دی هله را په اوږه چې دا کټ ته سوري ته کړم. پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړو چې دا کټ مې سوري ته کوي. دا په شی کو او په درشل یې کېنو بابا ورېږه چې کټ ته سوري ته کړم. چې په درشل کېنه او کټ یې نیغ یوړو بازار کې خرڅ کړ. جنت کې به پوډري و که بني تل اول خو ور ورسه وروسته به خبرې کوو. نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې. چې پیغمبر کم سیز ته حرام وایي نو هغې کې به نقصان یې یاد ساته. او خدای چې کم سیز ته ناجروا وایي هغې کې به ستا د وجود فایده نه هغې کې به نقصان یې. خدای هم د نشو تماشو او له دې بدعملو نه محفوظ وساته. نو جنت کې چې ستا په اړه کې څه راځي الله به درکړي. د دنیا د هفتې په برابر ده په جنت کې ورځې شپې نشته یو شان ورځ ده. دا خلک به یو ځای راجمع شي. څوک د نور په منبر، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د سرو، څوک د سپینو زرو. رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي ځان به ورته وښایي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. چې دوی د الله یو سیکنډ دیدار وکړي یو سیکنډ د سترګې د رب برابر نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي. دومره خوند به یې پکې چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې خوشبویي ده نه ځي نن خو څه بل شان خشته یې. دا ولې وایي تاسو خبر نه یې خشته به نه یو ښکلې به نه یو موږ د رب العالمین سره ملاقات کړی او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. درون یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کیني. الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي م پړه شته؟ نه خدایه وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا خدای چې څه غواړه میلاویږي ډوډۍ اوبه بیبیانې ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي. نه یو نعمت پاتې دی هغه نعمت لا تاسو ته نه دی میلو. خدایه به څنګه سوچ وکړئ تمنا وکړئ زموږ ذهن کې نه تېرېږي. الله به ورته چپ شي غوږ کېدی نو پروردگار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تېرې شي. او رښتیا چې تلاوت د قرآن شریف او د پروردگار د طرف نه اواز د الله او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا سورت رحمان وایي جزونه خوند به کوي. خدای کې یو بله نکته اوس ووره قرآن خو په مونږ ته نازل دی نبی علیه السلام ته. حضرت ابراهیم علیه السلام د پاره نور صحیفې وي، آدم علیه السلام د پاره نور، موسی علیه السلام د پاره بل کتاب، داود علیه السلام د پاره بل کتاب. زمونږ د هدایت لپاره نازل. لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیه السلام زمانې نه واله تر قیامته پورې وي. ګورې د ټولو امت ته ټولو جنتیانو ته که د آدم علیه السلام امتیان دي او که د ابراهیم علیه السلام او که د نوح علیه السلام ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ. دی خوند دی ورونو اورېدو کې څونه خوند. وهذا کتاب انزلناه مبارک. او چې د یاد کوتې حافظ جوړ شوې دا څونه برکت. حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق. که قرآن شریف په یو سرمن کې بند او بیا دا سرمن اور کې وغورځي سوځېږي بنه. دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویض کوي او په سرمن کې بند کړي هغه اور ته غورځي سوځېږي. نورونو اهاب په عربۍ کې د کچه سرمن ته وایي.
د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برکې او د انسان یاد کی حافظ شي او دې د جهنم اور ته غورځي نو دې بس وزيږي نه. او بل حدیث کی راضی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترین دي. یو هغه ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مهرباني.